الرحمن الرحیم د مرسته وکړې پیج درنو قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، یو ځل بیا هغې کورنۍ ته راغلو د کومې کورنۍ ویډیو چې 3 ورځې مخکې تاسې لیدلې وه، په کومه کورنۍ کې چې 3 هغه ماشومان وو چې هغوی د میرګیانو په اوږده مرض باندې اخته وو. دغه کورنۍ چې ډېر د غربت سره مخ ته او د علاج وسې د دې پلار او دغه ورور نه لري. ورور د حال نه تاسې هم خبر شوي وئ چې د تورخم په دروازه کې لاسګاډی چلوي. قدرمندو ملګرو، یو ماشوم هم نه، دوه هم نه، او بیا په کور کې 3. بیا په دې کې دا ماشوم چې تاسې ګوره دا یو خزینه ذات دی چې دا به سبا رالویږي او هغه مینه چې د ماشوم په کور کې وي او مور پلار ته یې ورکوي او یا یې مور پلار ورته ورکوي، د هغې مینې مور او پلار او دغه ورور بې برخې دي. ځکه ماشومان د کور ښایست دی، خو په کوم کور کې چې ښایست دغسې حالاتو ته رسېدلی وي نو دا بیا د ټول عمر ژړا ده. دغه کورنۍ د دغې کورنۍ وګړي چې دي دوی ډېر د دې ماشومانو نه راغلي دي او هره ورځ ځورېږي ورته، ولې چې د علاج وس یې نشته. درنو ملګرو، دې کور ته په لومړي راتګ سره بیخي زموږ په دماغو باندې څه وشو، ځکه چې بیخي بد حال و. دوی په یو کټ کې روزانه د یو لاس نه تړلي وي، دوی یو بل سره هم جنګونه کوي او د کور نه سرې ساران روان وي. دا معلومات ورته نه وي چې زه چېرته روان یم او سمه ده او که غر دی که کمر دی که سرک دی نو په خپل سر باندې روان وي. درنو ملګرو، موږ چې هغه ویډیو وکړه، ویډیو مو شیر کړه، په هغې ویډیو کې د دغې درد نه نور خلک خبر شول. یو ورور د جلال آباد د ښار نه 10 زره کلدارې د دې ماشومانو د علاج دپاره راولېږلې، بل ورور د کارخانو نه 10 زره کلدارې د دې ماشومانو د علاج دپاره راولېږلې، بل ورور هم 15 زره کلدارې د کارخانو نه د دوی د علاج دپاره راولېږلې، او 4 زره کلدارې راته یو بل ورور د ګړوکو په سیمه کې لاس په لاس راکړې چې هغه یو ډېر تنکی ځوان و. همدارنګه 1000 افغانۍ یو بل ورور د لالپورې ولسوالۍ نه راولېږلې. نو ټولې 11 زره روپۍ د دې ماشومانو د علاج دپاره راجمع شوې. انشاءالله سر د سبا نه به موږ دوی پاکستان ته لیږو. هغلته په لره پښتونخوا کې بیا څو ورونه چې دي د دوی خدمت دپاره یې موږ ته ټټر وواهه او د دې سره به هر رنګه منډه تړله هلته وهي. هسپتالونو ته به یې هم وړي او د دې تر څنګ به یې دمګرو ته هم وړي. نور ښه کېده د الله په لاس کې کار دی. موږ چې لومبی ځل دې کورنۍ ته راننوتو، درنو ملګرو، موږ تش لاس وو، موږ سره هېڅ نه وو، خو ولې چې نن راغلو 11 زره روپۍ چې دا هم د 3 وړو ماشومانو د علاج دپاره به زما په نظر کافي نه وي، خو بیا هم د ملګرو د کور ودان وي، خپله وسه یې وکړه، چا 15 زره چا 10 زره چې د چا څومره وس کېده. نو دا د نن مو هغه 11 زره روپۍ ټولې برابرېږي او دغه مو راوړې او دې ورور ته یې لاس په لاس ورکوم او انشاءالله سر د سبا نه به دوی د علاج دپاره پاکستان ته لیږو. دا 1000 افغانۍ کې د 1 د 2 د 3 د 4 د 5 د 6 د 7 د 8 د 9 د 10 د 11 د 12 د 13 د 14 د 15 د 16 د 17 د 18 د 19 د 20 د 20 د 22 د 23 د 24 د 25 د 26 د 27 د 28 د 9 زره کلدارې دا شوې، 9 زره کلدارې او د 1000 افغانۍ. درنو ملګرو، جمله روپۍ 11 زره کلدارې شوې، 9 زره کلدارې او 1000 افغانۍ. نو د 1000 افغانونو هم 2 زره کلدارې کېږي. قدرمنو ملګرو، 11 زره کلدارې د دې 3 ماشومانو د علاج دپاره به کافي روپۍ نه وي، ځکه چې دا خو به غټو ډاکټرانو او پوهه ډاکټرانو ته وړل غواړي، په هسپتال کې به یې داخلوي. اوس چې دا ورور دغه ماشومان هسپتال ته ویسي 7 یا 8 یا زیاتې 10-15 ورځې به دوی هلته داخل وي، نو په کور کې څوک د ګټې وټې بل څوک نشته. دی هم په تورخم کې لاسګاډی چلولو، نور مرستو ته هم اړتیا لري، باید چې په کور کې خوراکي توکو غم موږ او تاسې وکړو. نو د دې لپاره تاسې زموږ سره بیا مرستې وکړئ. درنو ملګرو، دغه مو د صدقې او د ثواب او د ګټلو وخت دی. که دې کې دغه ماشومه یا دغه ماشوم هر یو پکې الله رب العزت جوړ کړو، الله دې وکړي چې 3 واړه بېرته روغ د هغې غاړې نه راشي، خو که هر یو جوړ کړو، که دوی مونځ اودس وکړي، که دوی په ژوند کې څومره ښېګړې وکړي، ستاسې د دوی سره پوره ثواب دی او ثواب به درته رسېږي. نو خپلې مرستې زموږ سره جاري وساتئ. درنو ملګرو، موږ به یې دغسې کورنیو ته لاس په لاس رسوو.
ډېره زیاته مننه.